سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د افغانستان په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو له سخت غبرګون وروسته په هالند کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور جوړولو سیالۍ لغوه شوه. ګریت ویلډرز چې د هالند پارلمان غړی دی او د دغې سیالۍ سمبالونکی و، تېره ورځ په یو پیغام کې ویلي چې د بېګناه خلکو پر وړاندې د احتمالي تشدد د مخنیوي په موخه یې دغه سیالۍ لغوه کړې ده. له دې سره سم د هالند پولیسو ویلي چې یو 26 کلن پاکستانی یې پر ګریت ویلډرز د برید د طرحې په تور نیولی دی. د برټانیې دفاع وزیر وایي د خپل هیواد په کوڅو او سړکونو کې هغه مهال د کامل امن احساس کولی شي کله چې د افغانستان په کوڅو او سړکونو کې د امن احساس وشي. ګوین ویلیامسون تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو له قربانیو ستاینه وکړه او د خپلو همکاریو له دوام څخه یې هم ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې حمدالله محب په ډاګ کړه چې نه غواړي د افغانستان راتلونکي نسلونه په جنګ او کړکېچ کې ژوند وکړي او هڅې کوي چې په افغانستان کې د جنګ او انسان وژنې د پای په موخه له هرې شونې لارې او فرصت څخه ګټه واخلي. له دې سره سم د هیواد د ملي امنیت سلاکار وایي د افغان حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دا دی چې په روانه تپل شوې جګړه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پای ته ورسوي. حمدالله محب تېره ورځ په اروپایي هیوادونو کې د ناټو د ګډو ځواکونو له عمومي قمندان ریکاردو مارکیو سره په کتنه کې زیاته کړه چې یادې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو د جګړه ییزو وړتیاو په پورته کولو کار کوي او ترڅنګ یې د سولې راوستو په موخه هم هڅې روانې دي. په دې کتنه کې ښاغلي مارکیو وویل د ناټو غړي هیوادونه ژمن دي چې له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري او دوامداره ملاتړ وکړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د طالبانو په لاس د یاد ولایت یو شمېر سیمو له سقوط څخه خبر ورکوي. د نوموړي په وینا په اوس وخت کې افغان ځواکونو د یادې ډلې پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي، خو د طالبانو او داعش ترمنځ وروستیو نښتو او فاریاب ته د یادې ډلې ورتګ دا اندېښنې ډېرې کړي چې د یاد ولایت ډېری برخې د طالبانو لوري ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرو د ځپلو په موخه د هېواد د لوی درسیز مرستیال یاد ولایت ته هم رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر وایي ستونزمن او پیچلي امنیتي وضعیت ته په کتو په دغه وزارت کې د بنسټیزو بدلونونو راوستل ډېر وخت غواړي. ویس احمد برمک تېره ورځ په کابل کې د امریکې له سفیر سره په کتنه کې زیاته کړه چې تر اوسه د دغه بنسټ په تدارکاتو، مالي او لوجستیک برخو کې اصلاحات راغلي دي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې له دې سره سره په ټول هیواد کې د پولیسو لپاره د بنسټیزو تحکیماتو جوړولو په برخو کې هم پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د امریکا سفیر جان بس د دغه بنسټ له اصلاحي پروګرامونو ملاتړ وکړ. او د لغمان په مرکز کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو په نښتو کې 3 طالبان وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. دغه نښتې تېر مازدیګر د مهترلام ښار په شاتوره او سید کلاسیمو کې ترسره شوي دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې 2 سیمه ییز قمندانان هم شامل دي، خو په دې اړه چې آیا په دې نښتو کې پولیسو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.